که یو سړی د کلي په دربدري باندې پریشانه سي واقعي درد ورسره پیدا سي غم ورسره پیدا سي الله جل جلاله به داسې لار درته خلاصوي چې دی د کلي اصلاح به وکړي که یو سړی د علاقې او د ملک له وجې پریشانه سي الله به داسې لار درته خلاصوي چې دی د علاقې او د ملک اصلاح به وکړي ځکه دا الهي سنت ده نبی علیه صلات وسلام پریشانه سو او واقعي پریشانه سو واقعي درد ورسره و په خلکو یې خوا بدېده یقیني په خلکو دردېدی الله جل جلاله له یوې میاشتې وروسته نسخه علاج د ټولو ناجوړیو ورته راولېږله څونه ناجوړی چې د ده په کلي کې یا بلکې کلی خو پرېږده په ټول انسانیت کې چې کمې ناجوړی وې خلکو ته لا علاج ښکارېدې چې دا ناجوړی علاج نه لري الله جل جلاله د دغو ناجوړیو د علاج یوه مختصره نسخه ورته راولېږله نبی علیه صلات وسلام په دغه غار کې ناست ده له نبی علیه صلات وسلام سره دغه فکر ده نبی علیه صلات وسلام په دغه حالت پریشانه ده چې یا الله انسانیت خدای نه ده لکه دا خلک چې روان دي انسانیت چوکاټ او معیار بل ډول ده اوس هغه ته زه څنګه راولم الله جل جلاله نسخه علاج ورته ښیي